د بخښونکي خدای تعالی په نامه د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. په مراړوم د شپږو بجو خبرونو ته. پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د افغانستان پر وضعیت د قطري او برطانوي چارواکو خبرې. پر شدید خوارځواکۍ د 700 افغان ماشومانو اخته کېدل. د ایراني پولساتو په ډزو کې د لسګونه افغانانو وژل کېدل. او په شمالي کوریا کې پوځي لیکو ته د 1.4 میلیون ځوانانو نوم لیکنه. اوس هم بشپړ خبرونه. زه ذبیح الله وصال یم. د نړیوالو همکاریو په برخه کې د قطر هیواد د دولت وزیره لولوه الخاطر د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا له ځانګړي استازي سره په لندن کې د بشرپالنې د نړیوالې مجموعې په څنډه کې کتلي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دغه غونډه کې د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړې توګه د روغتیا او زده کړو په اړه خبرې کړي دي. خبرپاڼې زیاته کړې دواړو لورو په افغانستان کې د بشرپاله او پراختیایي پروژو په برخه کې د ګډو همکاریو په اړه هم بحثونه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه خپاره کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې روان زیږدیز کال په 9 میاشتو کې 700,000 ماشومان پر شدید خوارځواکۍ اخته دي. د دې سازمان د راپور پر بنسټ د افغانستان روغتیایي سیستم د پام وړ ننګونو لکه کیفیت لرونکو خدمتونو ته نابرابر او کم لاسرسی او د متخصصینو له کموالي سره مخ دی. په راپور کې راغلي چې دغه ماشومانو حیاتي خدمتونو ته هم لاسرسی نه درلود او له دې منځه 22,600 ماشومان بستر کېدو ته اړتیا درلودله. یاد سازمان د غرض ویلي چې له 5 کلونو کم عمره 1.3 میلیونه ماشومان او 470,000 میندوارې او شیدې ورکوونکې میندې هم پر دې ناروغۍ اخته شوي دي. د روزګان ولایت ځایي سرچینو ویلي چې دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو روغتیایي مرکز جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د معلوماتو له مخې دغه روغتیایي مرکز د یاد ولایت ترینکوټ اړوند په ابردې سیمه کې د نږدې 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی. سرچینې زیاته کړي چې دغه مرکز د جاپان او د UNHCR په مالي ملاتړ د 8 میاشتو په موده کې جوړ شوی چې شاوخوا 11 کسانو ته به روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د هالوش په نوم د بشري حقوقو یوه ایراني سازمان راپور ورکړی چې ایراني پولساتو ځواکونو پر هغو افغان کډوالو چې غوښتل یې دغه هیواد ته واوړي ډزې کړي چې له امله یې 280 کسان وژل شوي دي. هالوش دغه راپور د 2 افغانانو له قوله ورکړی چې د خپلو هیوادوالو د وژل کېدو پیښه کې په کلکان سرحدي سیمه کې په خپلو سترګو لیدلی دي. د ایراني پولساتو ځواکونو دغه عمل په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. تر اوسه اسلامي امارت د دغه پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي چې د روان 1403 کال له پیله تر دې دمه د ملي تدارکاتو کمیسیون لخوا د شاوخوا 15 میلیونه افغانیو په ارزښت 124 بېلابېلې پروژې منظورې شوې دي. دغو پروژو کې د لویو لارو، هوایي ډګرونو، کانالونو، روغتیایي مرکزونو، ریل پټلۍ او نورې رغنیزې پروژې شاملې دي. بلخوا د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند وایي چې اسلامي امارت د کرنې میکانیزه کولو لپاره هیواد کې مهمې برنامې تطبیق کړي دي. نوموړي چې د کرنې او مالدارۍ 31 نندارتون کې خبرې کولې ویلي دي چې د اوبو مدیریت، د اوبو رسولو سیستمونو معیاري کول او کروندګرو ته د اسانتیاوو رامنځته کول د یادو برنامو مهمې برخې دي. د هیواد د اقتصادي کمیسیون د ناستې د پریکړې او د هیواد د اړتیا له مخې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ
د بېلابېلو وزارتونو او ادارو د مسؤلینو په شتون کې د شته سړو خونو د فعالولو او نویو سړو خونو د جوړولو پر موضوع خبرې شوي دي. د مسؤلینو په خبره د سړو خونو فعالول د هیواد د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره اړین دي. دا نمایش د دې لپاره کېږي چې تولیدونکی راشي د اخیستونکي سره قرارداد لاسلیک کړو او ورسره د خپل محصولاتو په رابطه باندې بازار موندنه وشي. وزارت صنعت و تجارت و وزارت محترم زراعت ارتباط بسیار نزدیکی کاری داشته و با هم لازم و ملزوم می باشند که با حمایت‌های همیشگی یکدیگر می توانند در رشد صادرات، ایجاد اشتغال، افزایش عواید ملی و در کل اقتصاد کشور مؤثر و کارا باشد. د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي چې سږکال تر دې مهاله له دغه ولایت څخه بهرنیو هیوادونو ته 615 ټنه انار صادر شوي او تمه کیږي چې په دغو صادراتو کې به د نورو کلونو په پرتله نور زیاتوالی هم راشي. دغه صادرات متحده عربي اماراتو، هند، انګلستان، قرغیزستان، لبنان او پاکستان هیوادونو ته شوي او نږدې راتلونکي کې به نورو هیوادونو ته هم صادر شي. بلخوا له کندهاره د 9950 ټنه پیاز هند او پاکستان ته صادر شول. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي د صادرو شویو پیازو لګښت څه باندې 2 میلیونه ډالر دی. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال عبدالباقي بینا وایي چې دغه پیاز له تیرو 2 میاشتو راهیسې صادر شوي دي. د هرات د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي د چرګانو فارمونو زیاتېدو سره په دغه ولایت کې د هګیو تولیدات هم زیات شوي دي. د دې ادارې د شمیرو پر بنسټ په ورځني ډول دغه ولایت کې 1 میلیون هګۍ تولید کیږي. هرات کې ځینې فارم لرونکي بیا وایي چې له ایران څخه د بې کیفیته هګیو واردات لا هم یوه جدي ننګونه ده. د بلخ ولایت ځایي چارواکو خبر ورکړی چې په دغه ولایت کې د څه باندې 46 میلیونه افغانیو په لګښت د بار وړونکو موټرو د ترمینل جوړولو چارې پیل شوي دي. دغه ترمینل د حیرتان په دوراهۍ کې د څه باندې 46 میلیونه افغانیو په لګښت پر 1000 جریبه ځمکه جوړیږي. د لغمان ولایت ځایي چارواکي وایي چې دغه ولایت په الینګار ولسوالۍ کې د 350,000 امریکایي ډالرو په لګښت د یوه کانال د کیندلو چارې پیل شوي دي. د یاد ولایت د سیندیزې حوزې مسؤلین وایي چې دغه کانال د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اړوند شختري سیمه کې د 7 کیلومترو په اوږدوالي د 350,000 ډالرو په لګښت د 8 میاشتو په موده کې جوړیږي چې په مرسته به یې 4,000 جریبه ځمکه خړوبه شي. د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې ویلي چې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي سایټونو د ځای پر ځای کولو بهیر دوام لري. دغه ادارې د وایاند په وینا په بېلابېلو ولایتونو کې د مخابراتي شبکو د کیفیت او قیمت تر څارنې لاندې دی او د شبکو د عوایدو په تحلیل سره په نظر کې لري چې د مخابراتي خدماتو بیه راټیټه کړي. د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو ټیټ کیفیت او لوړه بیه تل د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د خلکو له نیوکو سره مخ شوې ده. پرون د تورخم له لارې 19، د قندهار د سپین بولدک له لارې 52، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 82 او د هرات د اسلام کلا له لارې 119 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. دغه راز 194 راستنه شویو ته سیم کارتونه ویشل شوي، 19 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږدول شوي او سلګونه کورنیو ته مرستې ویشل شوي دي. له هیواده بهر د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې نن چهارشنبې له غرمې وړاندې د ترکیې سویل ختیځ مالاتیا سیمه کې د ریختر 6.1 درجې په شدت سره زلزله شوې ده. د معلوماتو له مخې دغه زلزله د ځمکې په تل 10 کیلومترۍ کې رامنځته شوې او ټکانونه یې په سوریه او عراق کې هم حس شوي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې دغه زلزلې مالي زیانونه اړولي او ښایي ځاني زیانونه هم ولري. او وروستی خبر دا چې د شمالي کوریا چارواکو نن چهارشنبې خبر ورکړی چې
تیره یوه اونۍ کې 1.4 میلیون ځوانانو له پوځ سره د یوځای کېدو لپاره نوملیکنه کړې ده او یا هم په پوځ کې شامل شوي دي. شمالي کوریا دغه خبر په داسې مهال رسنیز کوي چې تازه دغه هیواد چارواکو ویلي چې د جنوبي کوریا بي پیلوټ الوتکه د دوی فضایي حریم ته ورننوتې ده. دغه راز تیره ورځ شمالي کوریا جنوبي کوریا ته غځېدلي سړک او ریل پټلۍ په بمونو الوزولي او تړلي دي. د واک تلویزیون درنو لیدونکو له ملتیا لیدلو مو مننه. دا و د 6 بجو مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وخت.